افغان باچاخان خپل کامي او ملي رهبر منم. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې تېر مازدیګر په کوټه کې یوه دستوره وسوه په کوم کې چې ضعلې ټاکل سو عهدهدارانو خپل سوګند پورته کړی. دستورې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبايي نایب صدر ارباب فاروق کاسي وویل چې نن هم د رښتیا خبرو پر بنسټ باندې د ان پي کارکنان او مشران په نشه کېږي، خو ان پي به د پښتون قام د سرلوړۍ لپاره د خپلې مبارزې څخه پر شا نسي، که څه هم دا وخت ان پي د بلوچستان حکومت برخه ده. نن هم په بلوچستان کې که موږ په ګورمنټ کې یو عزیزانو دا واحد پارټۍ عوامي نېشنل پارټۍ ده چې نن هم ځان ته په ګورمنټ کې داسې خاص توجه نه لري. موږ په هر فورم باندې که اصغر خان سوی دی، که زموږ د وزیر اعلی سره مجلس سوی دی، که د لیویزو په کیس باندې مجلس سوی دی، که په اسمبلی کې په خبرو سوی دی، موږ صفا ورخلاصه کړې ده عزیزانو چې عوامي نېشنل پارټۍ هر ممبر استعفا په جیب کې راخیستی د ځان سره. موږ هغه خلک نه یو چې خپل د کرسۍ دپاره یا خپل د بچیانو د خبرې دپاره یا خپل د وصول د دومره جدوجهد نن په دا یو کرسۍ په دا یو وزارت موږ قربان کو عزیزان. و دستورې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبايي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پي پارلماني مشر اصغر اڅکزي وویل چې تر څو افغان حکومت او ولس ته په سوله ییزو خبرو کې برخه نه وي ورکول سوې، تر هغه وخته پورې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو امکان لږ دی. ډېر کوششونه وسو، په ډېرو شکلو وسو چې ماینس افغان ګورمنټ موږ د افغانستان د مسلې حالت منځته راوړو. واید اسفنیار خان و عوامي نېشنل پارټۍ و چې په اوله ورځ دا خبره وکړه چې د افغان حکومت د موجودګۍ او د ناستې بغیر په دې خطه کې امن نشي راتللی. په دې خطه کې تصور د امن د افغان حکومت د ناستې او د موجودګۍ بغیر لیونتوب دی. نن موږ په هغه خلکو خطا باسي په یو په بل شکل باندې سره ډلې ډلې کوي. نن موږ سوال کوو، نن په خپله د دوی په څپو کې سوال پیدا سوی دی. نن څوک ناست دي چې په قطر او په دوبۍ کې زما د وطن د مسلو حل راباسي او افغانان خواسته کوي چې راسئ دا مذاکرات په کندهار کې وکړو، راسئ دا مذاکرات په کابل کې وکړو، راسئ دا مذاکرات پر خپله خاوره سره وکړو. لیکن موږ په دې ټول پوهیو چې دا څوک کوي د موږ سره. د دې لوبو باندې نن د هر پښتون د هر افغان سر خلاصوي. پر دې مهال غوښتنه وسوه چې د افغانستان د سولې لپاره دی د سوله ییزو خبرو اترو لړۍ په کندهار او کابل کې پیل سي. د عوامي نېشنل ګوند له لوري دا غوښتنه په داسې وخت کې یو ځل بیا تکرار سوې ده چې یوازې یوه اونۍ له مخه افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان دوره کړې او په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ د نورو سیاسي مشرانو سره لیدلي وو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان په اړه خبرې کړې وې. چې خوار زار زه به مال دولت څه کومه، ستا سر چې وي ټیټ نو زه به شان او شوکت څه کومه.